بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نن موضوع ده chaining in piping. chaining in piping دغه په لینکس کې یو مهمه موضوع ده. راځو نن په دغه باندې درس پیل کوو دا چې chaining او piping دغه څنګه استعمالیږي او دغه کوم ټیکنیکس دي او زموږ سره د لینکس په کمانډز کې څومره اسانتیاوې راولي. راځئ دغه باندې خبره کوو. لومړی چې دا chaining چې ده دغه خود همدغه موږ چې کوم سیمیکالن استعمالوو دغې ته راتلی شي چې دلته تاسو وینئ او دا چې د دې لپاره استعمالیږي چې موږ یو څو کارونه په یو لاین کې ترسره کوو په یو وخت کې. څنګه څو کارونه لږ دلته وایو که نه چې create a directory او بیا چې enter directory سره create یې که بیا وردننه وسه او within the same directory پس دغه یو همدغه directory کې ته چې شی وکړې یو بل څیز هم جوړ کړې یعنې بله directory پکې جوړوې همداسې بل فایل پکې جوړوې نو دغسې دا ټول کارونه موږ په یو وخت کې د chaining په واسطه کوو چې تاسو دلته دغه مثال هم کتلی شئ چې MKDR ټیسټ ده او بیا موږ دغسې د chaining علامه کوم چې سیمیکالن ده دا وهو او بیا چې دا همداسې CD ټیسټ کوو یعنې چین خپله ډایرکټري ټیسټ ته کوو او بیا چې کوو دننه په هماغه سیم ډایرکټري کې موږ چې بل فایل هم جوړولی سو نو دغه چې دا د چینینګ ټیکنیکس دي. بیا پایپینګ ده. پایپینګ د دې لپاره استعمالیږي چې موږ په زیاتو فایلونو کې یو سپیسیفیک فایل غواړو پیدا کړو نو د هغه ټولو نه موږ دا رااخلو. دغسې وخت کې موږ ته یو بیل چې شی پکار ده دغسې یو شکل پکار ده چې موږ ته د هغې څخه دا رابیل کړي. دلته موږ دغسې مقصد همدغسې لیکل کړی ده نو دغسې بیا استعمال یعنې کمانډ یې داسې راځي که زه غواړم چې یو په دغې ډایرکټري کې چې څومره څیزونه دي دا ټول اوپن کړم خو له دغه ټولو نه زه غواړم چې د پایپینګ دلته موږ استعمال کړی ده زه غواړم دا ټول ورډ کاونټ کړي دغه څومره لغتونه څومره کلمې چې پکې دي دا ټول کاونټ کړه. موږ غواړو دلته په یو وخت کې دوه دانې عملي اجرا کړو نو دغه د پایپینګ په واسطه اجرا کېږي. دغې ته چې کوو دغلته موږ پایپینګ استعمالوو د دې لپاره چې موږ په یو وخت کې دوه عملي اجرا کوو. هم موږ ډسپلیینګ کوو او هم بیا له دغې د ډسپلی څخه په دوهم قدم کې موږ غواړو چې یو بل څیز وکړو هغه ټول ورډ کاونټ کوو. همدغسې بیا داسې هم کولی شو چې موږ ګریپ RPC کو ورڅخه او نور مختلف کارونه د پایپینګ په واسطه کولی شو چې اوس یې ګورو او دلته هم بیا هم لیکلي دي چې WC څه معنا ده او ورډ کاونټ او دا د دې لپاره استعمالیږي چې موږ په ډایرکټري کې په کرنټ ډایرکټري کې چې موږ WC لیکو نو هغه ډایرکټري کې چې څومره ورډ سي دغه شکل باندې موږ ته دا WC اول ریزلټ راکوي بغیر له دې نه چې موږ WC سره -M یا -M ولیکو یا -L او داسې R ولیکو نو هغه موږ ته ریزلټ دغسې درې دانې ویلیوز راکوي چې لومړنۍ ویلیو چې د نمبر آف لاینز دي یوازې چې WC پریس کوو او انټر کوو نمبر آف لاینز راکوي بیا چې نمبر آف ورډ ورکوي او بیا چې د سایز. اوس ګورو چې څنګه کار کوي. لومړی چې دا چینینګ کار کوو په چینینګ کې دغسې یو نو اوس موږ چې کیو دننه په ټیسټ کې یو یعنې دغه ټول کارونه اوس ځکه موږ ته یې کوم یو ایرر رانکړه. کله چې ایرر رانسي نو موږ پوهیږو چې زموږ کمانډ چې شی سو اپلای سو کمانډ کار وکړ. تاسو وکتل چې د چینینګ کوم کار چې موږ وکړ هغې خپل اجراات ترسره کړل. دلته تاسو ګورئ چې د علي په نوم فایل راغلی ده که چېرته LS کوو دغه د علي په نوم فایل چې دا راغلی ده دا چې د چینینګ استعمال زه دلته بیا هم کولی شم زه غواړم دې نه وځم او بیا هم دغسې چینینګ بیا هم استعمالومه. دا ځل چې ده DIR ټیسټ 3
څه مونږ وکړل، مونږه ګوره 2 ډایرکټریانې جوړې کړو. اوس که چېرته بیک ځو نو مونږه ټیسټ 3 ته ننوتو. ګورئ تاسو پام کوئ. اوس مونږه چېرته هم ته لاړو نو مونږه چې وکړو 2 ډایرکټریانې مې جوړې کړلې. اول چې و ټیسټ 3 و. چېرته ټیسټ 3 ته ډایرکټري چینج کړو. دلته بیا مونږه ټیسټ بیا مونږ علي دلته کریټ کړه. دغه هم یو ډایرکټري ده، تاسو پام کوئ علي. بیا دلته هم چې وکړه دلته بیا مونږه علي 2 په نوم بل فایل جوړ کړه چې دا اوس کولی شو مونږه چک کړو. نو دا چې و دا هماغه د چینینګ طریقه. اوس راځو پایپینګ کاروو چې پایپینګ څنګه کار کوي. پایپینګ مونږه وویلې چې مونږ غواړو له بنډل آف کانټینټس څخه یو څیز چې ده هغه مشخص کړو، د هغه معلومات کانټینټس د هغې محتویات وګورو. نو دغسې طریقه باندې مونږ کولی شو چې پایپینګ دلته استعمال کړو. په یو وخت کې 2 عملیې اجرا کول غواړو. لکه زه غواړم چې کیټ کم په ای ټي سي کې چې هر څه دي ورته ویمه دا ماته راوښکه، خو ورته ویم دا چې که ډبلیو سی که. ښه دلته ورته یو چې څیز مشخص کوو. مونږ ورته ګروپ مشخص کوو یا پاس ډبلیو ډي هماغه فایلونو کې یو فایل ورته باید مشخص کوو. نو دلته اوس ستاسو پام ده چې په دغې کې چې کوم مونږ ویلې اول لاین ده ښیي او بیا چې ښیي، بیا چې کوم ورډس دي او بیا چې کوم هماغه چې شی سایز ده. اوس که داسې وکړو نو اوس چې ده دا مونږ ته په بایټ باندې ښیي. که چېرته تاسو غواړئ چې د دغې ډبلیو سی په اړه زیات معلومات لاسته راوړئ نو تاسو کولی شئ داسې هیلپ واخلئ. ډبلیو سی هیلپ دا مونږ ویلی وو چې مونږه د هر یو لینکس کمانډ چې ده دغه په اړه د استعمال په اړه مونږ کولی شو د همدغه سیسټم خپل هیلپ وګورو. دلته ګورئ سی چې ده دا چې شی ښیي بایټس ښیي او ام چې ده دا چیر دغه هم د هم چیکرز چې ده دغه هم د همدغه واحد ده د سټوریج او همداسې ال ده لاینز ښیي. که غواړو یوازې لاین وګورو بیا چې ده کپیټل ال ده همداسې ډبلیو ده یوازې ورډس ښیي. دا چې ده د دې په اړه زیات معلومات راکوي، هیلپ ورکوي. نو دغه چې و د دغه د پایپینګ استعمال یو بل مثال هم ورکې حل کوو. داسې ls هایپن ال کوو او ای ټي سی ګریپ که. اوس ورته اول مې ورته وویلې چې دا ماته یوازې ډسپلی که په دغې ډایرکټري کې چې څه شی دي. اوس ورته ویم چې هغه ګریپ که دلته په دې کې بیا اول ډسپلی هم وکړه بیا ګریپ که آر پي سي. نو ښه آر پي سي ګمان کوم دغې کې نشته. اوس به دلته په ګروپ کې وګورو. ښه یوازې به همدومره وکړو چې دا ګورئ دا چې وښودل هماغه کپیټل لاینز یې وښودل او که چېرته ورکړو ورته آر نه سی ورکړو نو سی به دا بل شی وښیي. دا به په بایټ کې همدغه شمېر وښیي چې کوم یو ده. او که ام ورکړو نو بیا په هماغه کیرز کې ښیي. نو دغه چې شی ده دغسې کولی شو موږ پایپینګ استعمال کړو. همداسې نور د دې استعمال طریقې هم زیاتې دي چې موږ غواړو په یو وخت کې ما وویلې 2 عملیې ترسره کړو. نو موږ چې شی کوو پایپینګ استعمالوو. نو دا چې و دا د پایپینګ استعمال و او دلته که چېرته دغه مثال به هم حل کړو.
ګورئ اوس آر پي سي چې کوم دا پیدا یې کړه دلته مونږ ورته یوازې ای ټي سي کې چې کوم څیزونه دي دغې کې آر پي سي شته ده. اوس که ورکړو چې دلته اوس آر پي سي په دغې آر پي سي چې ده دا کاونټ کوي. دا ګورئ آر پي سي وایي یو لاین ده په دغې کې دومره ورډز دي او دومره چې ده سایز ده. که اوس ورکړو دې کاونټ سره ورکړو ایم ورکړو نو بیا چې ښیي یوازې مونږ ته هماغه سایز ښیي هغه هم په بایټ باندې، او که ورکړو یوازې ایل ورکړو نو یوازې لاین ښیي، او که ورکړو یوازې آر نه کپیټل ایل هماغسې ښیي، سایز په بله طریقه ښیي. نو دغه چې یو دلته مونږه دوه پایپه استعمال تاسو کولی شئ همدغسې دوه پایپینګ هم استعمال کړئ چې په یو وخت کې درې عملیې اجرا کړئ. نو دغسې د پایپینګ استعمال طریقه دغسې راتلی شي. بیا چې د سټیټ چې ده همدغسې مونږ غواړو چې د یو فایل په اړه ځینې معلومات وګورو. دلته مونږ سره فایل شته ده سټیټ چې ده دغه مونږ ته د فایل په اړه فردر معلومات راکوي. لکه دلته تاسو ګورئ دغه دلته یو څوک ووایي چې په لینکس کې آینوډ نمبر مونږ د یو فایل څنګه پیدا کوو، نو دا د سټیټ په واسطه پیدا کوو. دلته ګورئ آینوډ نمبر مونږ په د یو فایل آینوډ نمبر د سټیټ په واسطه پیدا کوو. سټیټ کمانډ فایل نمبر فایل نیم نو دغومره معلومات راکوي. بیا آی او بلاکس چې ده دا هم ورکوي همدغسې د نور معلومات دي. سایز ده اوس په دغې فایل کې هیڅ نشته نو ځکه سایز زیرو ده. اما دا خپل آینوډ نمبر لري، دا چې د آی ډي بلاک لري نو دغه یو څه ساحه چې شی کوي همدغه ساحه نیسي. دغه کوم معلومات چې د دې دي یعنې میټا ډیټا چې د کوم د دې ده همدا هم یو څه ساحه خو نیسي. لکه دا میټا ډیټا سټور کېږي د دغې فایل په اړه میټا ډیټا که څه هم په فایل کې هیڅ هم نشته ده خو بیا هم دا یو څه کې سټور کېږي دغه معلومات. نو ځکه دا چې ده دا د یو څه څه کې چې سټور کېږي نو دا هم خپل سټوریج نیسي. دغه مونږ که اوس ووایو چې فری فایل چې دي دا په دغې اپریټینګ سیسټم کې ساحه نه نیسي نو دا غلطه خبره ده ځکه دلته چې ده د آینوډ نمبر ده همداسې آی او بلاک ده دغه څومره میټا ډیټا چې ده دا ټول ساحه نیسي. نو دلته ګورئ داسې نور معلومات یې ورکوي چې دا په کوم ځای کې جوړ سوی ده یو آی ډي چې شی ده همداسې نور زیات معلومات ده همداسې آر ډبلیو ایکس چې ده دا یې ورکوي یعنې دا چې دغه خو مونږ پېژنو چې دا اوس څه شی ده یعنې د دې دا فول پرمیشن ده. دې پرمیشن یوازې د اونر لپاره چې شی ده آر ډبلیو ایکس ده او نور ټول چې ده چې شی ده دا سکیور ده. اوس که دلته یې وګورو نو د آیلي تاسو دلته وګورئ دغه ده دا مونږ مخکې ویلی مو که نه چې د دې دغسې د نور هم د ګروپ لپاره او هم د ادرس لپاره دا چې شی ده نشته ده یعنې د ادرس د ټولو لپاره نور دا ډیناید ده هغو ته اجازه نشته چې دغه اوپن کړي. ښه نو دا چې و دغه د پایپینګ او همدغسې د چینینګ په اړه معلومات و. دغلته یو بل کمانډ ده چې پي اس ای اف دغه چې ده د سیسټم په اړه مونږ ته ځینې نور معلومات راکوي د سیسټم په اړه. خو دغلته که چېرته مونږ غواړو چې پي اس ای اف کې د یو خاص موضوع لکه اس اس چې دغسې نورو موضوعاتو په اړه مونږ معلومات پیدا کړو نو دلته هم مونږ کولی شو چې پایپینګ استعمال کړو لکه پي اس ای هایفن ای اف او دلته که اوس مونږ ووایو چې ال اس هایفن ال دا چې ده دغلته چې څه شی دي دغه دلته یې مونږ ته بېرته کرنټ وښودو ډبلیو سی به یې کوو نو دا چې ده په پي اس ای اف کې چې څومره کمانډ نو دا ګوره دومره کمانډ یې وښودل که مونږ به دغه طریقه صحیح نه وه. دلته اوس چې ده اوس که چېرته پي اس ای اف کې مونږ څه شی کوو ګریپ کوو اس اس ایچ دا چې څو په پي اس ای اف کې اس اس ایچ تاسو ګورئ چې دلته څه شی ده دلته چې دا اس اس ایچ په کوم ځای کې په پي اس ای اف کې راغلی نو دومره معلومات که چېرته مونږ پي اس ای اف ورکړو دغسې زیات معلومات مونږ ته راکوي چې دغه معلوماتو کې اوس مونږ نشو کولی چې یو مشخص څیز پیدا کړو بیا په اسانۍ نو ځکه دلته مونږ څه شی کړو دلته هم مونږ پایپینګ استعمالوو.
دا چې و د پایپینګ همداسې د ډبلیو سي دغه څیزونو استعمال و. ښه اوس ګورو چې نور څه شته د نن ورځې لپاره نو انشاءالله په همدغې درس باندې اکتفا کوو. هیله مند یو چې له دغه څخه مو څه شی زده کړي. بیا هم یو ریپیټ کوو په پایپینګ او چینل باندې که غواړو چې چینل استعمال کوو نو څنګه کوو. موږ به MKDIR وهو اسپام یو فولډر جوړوو همدغسې په دغې کې بیا نه زه غواړم چې دغه اس په نوم فولډر نه ده مګر هماغه ډایرکټري چې ورته وایي زه غواړم دې ته خپل ډایرکټري ورولم په سیم ټایم کې او غواړم دغه اس ته که نه او غواړم په دغه اس کې دننه چې شی کړمه MKDIR صمیم کړمه نو دا چې شی څو دلته دننه په اس کې موږ دا چې شی وکړو بل څیز هم جوړ کړو نو دا چې و دا د دغې استعمال و. بیا هم زه غواړم چیننګ استعمال کړم نو د چیننګ د استعمال لپاره کیټ کوم EDC نو دا چې و دا د چیننګ استعمال و. نو نن لپاره په همدغومره بس او السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.